عزتمندو یو حدیث کې راځي لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل الرجل المسلم. ودا ټول دنیا ورانول الله رب العالمین ته د یو مسلمان د وجلو نه ډیر آسان دي. د مسلمان ډیر غټ مقام دی او داغه د وینې ډیر زیات احترام دی په اسلام کې. ډیر زیات اهمیت اسلام دې موضوع ته ورکړی دی. عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ باریک راضی وی غي ورځ وی کعبه ته مخامخ او ورته ویل چې ما اعظمك وما اعظم حرمتك، ته څومره عظیم کورې او څومره زیات احترام الله درکړی دی، خو د یو مسلمان احترام وای د تا نه هم زیات دی. یعنی معنا دا که یو څوک راولګي کعبه ورانه کی دا دومره مجرم نه دی لکه هغه چا چې یو مسلمان په ناحق وجلی. د یو مسلمان احترام د کعبې نم ډیر زیات اوچت دی. د عمر رضی الله تعالی عنہ باریک راضی دا غنه یو قول منقول یو کس وجلی شوی او پاغي کې تر ډیر کسان متهم او هغه په مړ کړل او بیا یو ویل ک چیرته د صنعاء ټول منطقه د دې مسلمان په مرګ کې شریک شوی ما په دا ټول وجدي وي. نو د مسلمان د وینې ډیر زیات مقام او حیثیت دی. په یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د مسلمان د وینې احترام متعلق دا خبره ده چې د مسلمان وینه د الله سبحانه و تعالی په دربار کې څومره قدر او قیمت لري. وی مؤمن وی تر هغه پورې وی لا یزال المؤمن فی فسحة من دینه، مؤمن به په خپل دین کې په آزاد فضا کې چریږي او په دین کې به ورسره د الله معونت او کومک شامل حال وي ما لم یصب دما حراما، ترڅو چې د حرام وینه توی نه کی. حرام وینه یو مسلمان دی او داغه به جرم وجل دا حرام وینه ده. نو د مسلمان د وینې په اسلام کې ډیر زیات اهمیت راغلی دی او الله سبحانه و تعالی د مسلمان په وجه باندې ډیر سخت، د مسلمان د مرګ په وجه باندې ډیر سخت په غوسه کیږي او ډیر سخت وعید مولا خدای څوک چې یو مسلمان به جرم وجنی نو فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وی جهنم زید و همیشه په دې کې او د الله غضب او لعنت په دې انسان باندې وي. نو د انسان مقام ډیر اوچت دی. اسی رازو د دې نصوصو عقلی جانب ته چې عقلا هم د شریعت چې د مسلمان وینه دومره ستر ګناه او غټ جرم بللی دی او د مسلمان د وینې دومره احترام ورکړی دی، دا عقلی ته ورسره باید موږ او تاسو پرې پوه شو. ما د یو ډاکټر په کتاب کې لیدلی و، هغه ویلي چې په وجود کې دا ځیګر چې الله پاک پیدا کړی دی که چېرته دغه د ځیګر کار موږ د یو کارخانې نه واخلو، دا کم فعالیت چې په وجود کې ځیګر کوي چې وینه جوړول او تصفیه کول او هغه برابرول او د وجود برخو ته رسېدل، که دغه د ځیګر کار دا وی موږ د یو فیکټرۍ نه واخلو نو هغه به څو جریبه ځمکه وغواړي چې دا فیکټرۍ پې جوړه شي او هلته دغه ټول کارونه او دغه تعامل ترسره شي. نو یوه لویه فیکټرۍ چې په ډېره جریبه ځمکه باندې جوړیږي. نو دغسې د انسان د بدن هر غړي ته سوچ وکړه چې یو ځیګر دپاره څو جریبه 10 جریبه او 15 جریبه ځمکه پکارېږي او هغې باندې فیکټرۍ جوړیږي. نو د دې فیکټرۍ او یا د دې کارخانې یا کمپنۍ به څومره خرچوي د ورځې، څومره به د بجلۍ خرچه غواړي، څومره به په دې کې کارګران وي او څومره به په دې کې انجینران وي، څومره به په دې کې آلات او ماشینونه نصب شوي او څومره به په دې کې یعنی نور مصارف روان وي. د یوې ورځې به د دې په لکهاو ډالر مصرف راځي او دومره ځمکه او دومره آبادي چې په دې باندې څومره خرچه راځي هغه خو په بیل حساب کا. په دې کې به څومره ماهرین او ډاکټران او متفوقین خلک کار کوي هغه خو بیل. نو دا چې تر حساب کې دا د کروڑونو اربونو د ډالرو خرچه ده
دا صرف په یو عضو د انسان چې د انسان دغه یو زیګردونه کار کوي هغه باندې دونه خرچه راځي. نو دغه چې ته د انسان بېلابېل غړي حساب کا دا غي سترګې چې کوم فعالیت الله چولې ده کدا د بل شي نه واخستلی شي نو دا به څونه جری بزمکه وغواړي او څومره فکټري به وغواړي څومره تجهیزات او وسایل او ماشینونه به وغواړي څومره به ماهرین او ډاکټران وغواړي څومره به انجینران وغواړي څومره به د بجلی مصرف دا وستنجوه او دغسې د غوږونو کار او دغسې د دماغو کار او دغسې د زړه کار دغسې د پپوس او د پښتورګو کارونه دغسې د کولمو او د معدې کارونه او دغسې د عضلات او د رګونو دا کارونه دا ټول چې سړی وسنجي نو دا به په سلګونو جریبه ځمکه بلکې په زرګونو جریبه ځمکه به د دې دپاره پکاري چې په هغه زرګونو جریبه ځمکه باندې ماشینونه هم نصب شي او ودانۍ هم پرې جوړې شي او ماهرین او کارګران هم پرې لګوي بجلی ورته بیل سیکشن جوړي او هغه ورله مصارف د بجلی پوره کوي او همدغه رنګې دې کې ماهرین به څومره مصرفیږي څومره مواد به ورله راوله پکاري نو دې ته چې سوچ کې نو د یو انسان د فعالیت چې الله رب العالمین په دې لږ بدن کې راجمع کړی دی نو دا به بسته د یو خار قدر ته ودانۍ او آبادۍ وغواړي ځمکه به وغواړي نو دا د یو خار په اندازه ځمکه او دغونه به فیکټرین او دغونه په دې کې سامان آلات او ماشینونه نصبول دا د یو انسان د فعالیت هغه انځور چې بهر منګه ولیده نو د یو انسان څومره قیمت شو د یو انسان دومره عظیم قیمت شو چې دا سړی اندازه کولی نشي د اندازې نه ووته نو اوس که یو سړی چې ته راولګېږي او انسان وژني نو دا به د الله په وړاندې څومره جرم وي ځکه د سلفونه منقول دی وتزعم انك جسم صغير وقد انطوى فيك العالم الاكبر ستا خدا فکر دی چې ته یو وړوکی بدن یې خو په تا کې ډېر عظیم مخلوق او عالم الله راغونډ کړی دی انسانه ته که سوچ وکړې تا کې یو لوی عالم پروت دی په دې وړوکي جسم کې ډېر عظیم کمالات په دې کې دي انسان ته یو قسم اوبه ور داخليږي او په بدن کې 15 قسمه اوبه ته جوړیږي یو قسم اوبه کې په خولې کې ته لاړې جوړیږي او په خوږی اوبه او په سترګو کې ته اوبه جوړیږي تروي او ترخی همدغه رنګ بول ته جوړیږي بدبو اوبه نطفه ته جوړیږي بل قسم اوبه او همدغه رنګ تریخه ته جوړیږي ترخی اوبه نو دغه یو اوبو کې دونه تغیرات راځي دغه قسم میوه انسان خوري څه دغه په پوستي کې اثر کوي او څه په جګر باندې اثر کوي او څه په معده باندې اثر کوي او څه په مخ باندې اثر کوي او څه سترګو له فائدہ ور کوي ارجی ته دا شی نشریږي الله سبحانه وتعالى د دماغ کې ورته څومره عظیم حافظه چولې ده ما د یو چا تحقیق لیدلو وای کچرته دغه د انسان حافظه دې کې چې څومره دا شی نه ثبتيږي معلومات ثبتيږي نو دا د 3 کروڑه خودلی او څومره خودلی دومره ساتونه ویډیوګانې دا وي په دې کې ثبت کېدل شي چې هغه صرف په 300 کال کې سړی وي قتل هم نشي دا په دې وړو کې دماغ کې الله انسان ته چولې او نسب کړی دی دغه دا ټول کمالات د انسان راواله نو د انسان خدا ګمان دی چې د وړو کې انسان یم یا وړو کې یو انسان مې مړ کړ خو تا په حقیقت کې وقت انطوى فيك العالم الاكبر لوی عالم دی وجه د یو انسان وجل دا په حقیقت کې دی یو عالم وجنه ده لکه مخکې ما تاسو ته مثال پیش کړ د یو انسان فعالیت بسته دومره فکرین به ورله پکار شي چې یو خار په اندازه ځمکه ونیسي او نو که یو څوک راولګي دغه یو خار کې یو 2-3 آبادې نه لنګي کی نو ټول خلک وایي چې دا پلانې خو ډیر سخت ظالم او زورور او بی انسانیت سړی دی دا خو وجل پکار دي د لبیخي د جون حق نه دی ورکول پکار وګوره په خار کې دونه آبادې نه لنګي کړلې ټول خلک به ورته په غوسه خو که یو انسان وژني نو تا داسې ووایه چې یو خار یو ولایت بس ته یو ولسوالۍ په اندازه تباهي ته وکړله لکه یوه ولسوالۍ چې تا ټوله برباد کړي یو کلی تا ټول برباد کړي یو ولایت دې تباه کړی دومره زیات جرم دې کړی دی ځکه الله رب العالمین قرآن کې دا وایي ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا یو انسان ژوندی ساتل
او هغه د مرګ نه ژغورل دومره دی لکه ټول انسانیت چې بچي. ځکه په انسان کې الله رب العالمین دومره قدر یې خیره د الله رب العالمین په لاس باندې جوړ شوی مخلوق دی. الله ته ډیر قدرمن مخلوق دی. ولقد کرمنا بني آدم. الله فرمای انسان ته ما کرامت او عزت ورکړی دی. نو دغه اکرم المخلوقات به جرم وجل به جرم هغه ته ضرر رسول د الله د غضب او د خفګان سبب بنه جوړیږي. ولی بنه جوړیږي؟ نو عقلا دا خبر اوس موږ درکولای شو چې د یو مسلمان وینه په ناحق او په ناروا سره تویول د الله په وړاندې د دې خبرې څومره غټ وزن دی. لکه موږ او تاسو چې د یوې دوه وبالې ړنګول نشو زغملی، نو د یو انسان ړنګول دا خو د یو خار په اندازه منطقه ړنګول دي، د یو ولسوالۍ په اندازه منطقې ړنګول او تباه کول دي، رطب او یابس ټول پکې وژل او ختمول دي. نو دا به څومره جرم وي؟ نو د دې وجې نه اسلام په دې باب کې ډېر زیات زورونه ورکړی ده، ډېر زیات اهمیت یې ورکړی دی چې باید د انسان د وینې د انسان لاسونه محفوظ وي. د انسان په وینو باندې د انسان د بې ګناه انسان لاسونه باید سره نه وي. هغه چې شریعت موږ ته څوک ښودلي دي چې هغه کافر دي، ملحدین دي، د الله د کلمې او د وحدانیت نه منکر دي، د اسلام ماتونکي اعمال پکې دي او د الله جل جلاله د حکمونو نه باغین دي، الله ته سر نه ټیټوي، د الله د دین مطابق نه چلیږي، نو هغه به هېڅ قدر او اهمیت نه لري. نو د هغې د وجود حکم موږ ته اسلام کړی دی، هغه خپل اصول لري او د جهاد باب په دې باب کې موږ ته ښودلی دی. خو ناروا انسان ناروا مرګونه کول، ناروا په ناروا طریقې سره انسان وجل او بې جرم انسانان وجل، دا ډېره لویه ګناه ده، ډېره عظیمه ګناه ده چې نن سبا په مسلمانانو کې د انسان او د یو مسلمان وینه هغه ډېره کم قیمته معلومیږي. وګوره د دې ډېر سخت عواقب دي عند الله، د الله په وړاندې. نو هغه څوک چې موږ ته اسلام د هغې د وینې د حفاظت حکم کړی دی، نو د هغې وژل موږ ته جایز نه دی او باید ځان ته وساتو. ځکه د مسلمان وژل چې کله هغه د خپل دین نه مرتد شي او یا د واده نه وروسته زنا وکړي او یا یو انسان په ناحقه مړ کړي، دغه درې لارې موږ ته شریعت ښودلي دي چې به هغه وژلی کېږي. دې نه علاوه چې یو څوک مسلمان دی او د الله په صحیح معنا سره بندګي کوي او نواقض د اسلام یې نه دي کړی، یو انسان بې جرمه وژني، نو د ډېر غټ تاوان سره دا انسان مخ دی. لکه عقلا دا خبره موږ ثابته شوله چې دا انسان لوی مجرم انسان دی چې دغونه آبادي ړنګوي. او بیا دغه د الله رب العالمین نظام ته وګوره، دا فیکټرۍ چې موږ مخکې ویلې چې څومره مصارف به غواړي، څومره ځمکې به غواړي، څومره آبادیانې او ماشینونه به غواړي، دا به په څومره مصارفو چلېږي روزانه. او انسان رب العالمین صرف په 2 مړۍ ډوډۍ باندې، په 1 ګیلاس اوبو باندې د هغه ژوند روان دی. او الله رب العالمین بې مصرفه دونه غټې کمپنیانې د ده په وجود کې فعالې ساتلي دي. نو دا د رب العالمین عظمت ته اشاره ده. زمونږ رب ډېر عظیم ذات دی، ځکه داسې ناشنا مخلوق انسان پیدا کړی دی او داسې ناشنا نظام د انسان په دننه مابین کې جوړ کړی دی. دا د الله عظمت موږ ته ښیي، د الله لویي راته ښیي. نو چې کله د الله لویي زمونږ په زړه کې راشي او دقه الله موږ د یو مؤمن مسلمان د بې ګناه انسان د مرګ نه منې کوي او بیا موږ د الله مخالفت کوو، نو څومره جرأت به دا ته خپل اندازه کړه. الله رب العالمین دې موږ او تاسو کې رقت القلب پیدا کړي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو د مؤمنانو د وجلو او د هغوی د ځورولو او د هغوی د کړولو نه موږ محفوظ کړي. او الله رب العالمین دې موږ کې په صحیح معنا سره د دین جذبه پیدا کړي. هغه څوک چې د دین دشمنان دي او هغه څوک چې د الله رب العالمین دشمنان دي او هغه څوک چې د مسلمانانو دشمنان، الله رب العالمین په خپل غضب او قهر باندې تباه کړي. او الله رب العالمین مؤمنانو ته دا طاقت ورکړي چې د هغوی ورمېږونه ورمات کړي. هغه څوک چې د خپل رب مخالفت کوي، الله رب العالمین دې موږ کې په خپل دین باندې غیرت او الله رب العالمین دې په موږ کې د نارواونه د ساتلو ملکه، د ځان ساتلو ملکه او جذبه پیدا کړي. آمین. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.